چې مې لوستی ولی خان او باچا خان دی بیا به څنګه په جړا جړا غږېږم د دروغو حافظه نه وي نیازکه ځکه هر چا ته رښتیا رښتیا غږېږم او اوږد قد له انتشاره خالي نه وي که چنار یمه خو دنګ یمه ماتېږم او محبته ستا نه څه پرده ده یاره په یو ښکلي پسې ړنګ یمه ماتېږم ډېر ښه دی وایي خوب په بتکده کې د کعبې وینم او خدای د خپل نظر نه هم نږدې وي او ډېر ښه شعر دی یاره خوب په بتکده کې د کعبې وینم خدای د خپل نظر نه هم نږدې وینم او زه هغه سړی یم چې ړوند یم زه هغه سړی یم چې د شپې وینم زه هغه سړی یم چې ړوند یم زه هغه سړی یم چې د شپې وینم چا ته به ونه وایم هر څه به په ځان وکړمه تاله به را نشم که سل ځله تاوان وکړمه او په نیمه لاره کې د پرېښی یم بېننګه یاره نه به دې نوم واخلم او نه به دې ډېر ښه دی زه د دردونو مسیحا ته لاړم په موده پس چې مې اشنا ته لاړم د یوې پېغلې ویر مې واورېدلو خدای د چا وم او چا ته لاړم چې مې د قام د بقا ذکر راغی ځکه یو دوه قدمه شا ته لاړم ستا د بدن خوشبو په ما راتلله زه به د بر کلي هوا ته لاړم د بلها ښکلو په یو زړه کې ساتل رنګ هسې نه چې رانه ورک شي پکې خپل رنګ او زه په دې تهمت محروم وم له تمغونه چې زما په لهجه خورو د کابل رنګ او غزله او شعرونه د امتیا ده که نه وایي چې راپېښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې نه همه مسله ده او یعقوبو د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم او هجر د آدم نه تر دې دمه واه ډېر ښه دغه دوه درې شعرونه چې زمانه یې په قد د لیونو تمه کېده د بل مشال نه څنګه د تیارو تمه کېده او دا خلک دوکه شوي نه وو دا خو سادهګانو د دوی به د پیتلو نه د سرو تمه کېده او هغه سړي خو هم د جینکو په ژبه راغله د چا نه چې زمونږ د سړو تمه ډېر ښه د خپو خاپونه د جانان ختمیږي ځکه مو واړه رقیبان ختمیږي مونږ د غرونو ونې ووخلې په مونږ به ترست اسمان ختمیږي ځای چې د دې ښاره اوس کډه یوسو دلته د ژوند ساز و سامان ختمیږي بس که راځه که نه نیازکه یاره زما د ګوتو نه نوکان ختمیږي جنت په سپینو حورو قیل وقال دی له جوماته بهر مه وځئ وبال دی او ستا د لاس نښې پرتې دي ورکه یاره ډېر ښه دی محبت په صندوقونو کې سنبال دی ډېر ښه دی یار زمونږ لاسونه دی بېلچوله جوړو زمونږ قسمت کې کتابونه نو زمونږ درد محسوسول اسانو خو بعضې خلکو پسې زړونه نو او درمانه مونږ خوبونه لیدل هغه چې هېڅ تعبیرونه نو چې نه به بیا راځم او نه به درته ژاړم نور به هغه څه کومه څه چې غواړم او لیونیه زه خو ستا سترګو ته ناست وم یو څادر و په اوږه مې په ولاړ دا یو څو خواږه یاران لکه د سوري دا یو څو خواږه یاران لکه د سوري زه چې ځم په کومه لار راسره ځي زه پوهېږم دا سفر به خوندور وي لار شډله ده خو زیار راسره ځي ډېره مننه ملګرو